أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دی آیت مبارکه کې عام انسانانو ته دعوت ورکول کېږي د اسلام او خصوصا یهود او نصرانیانو ته دعوت ورکول کېږي. لکه څنګه چې یهودو دا دعوه کوله چې تاسو یهودیان شئ نو تاسو به په هدایت باندې شئ، او نصرانیانو به وي چې تاسو نصرانیت اختیار کړئ نو تاسو به هدایت بیا مومئ. نو الله تعالی فرمایي چې مخکې وفرمایل چې د ابراهیم علیه السلام دین چې دی د هغې اتباع پکار ده، او دا پیغمبر نبی آخر الزمان او د سره چې کم ملګري دي دوی د ابراهیم علیه السلام په دین باندې دي، او دا داسې یو مضبوط دین دی چې د دین تاسو انکار نشئ کولی، دې ته تاسو باطل ناحق نشئ ویلی، او ستاسو دین یهودیت او نصرانیت چې دی دا حق ځکه نه دی چې ستاسو په دین یهودیت کې هم شرک شته دی او په دین نصرانیت کې هم شرک دی، او ابراهیم علیه السلام مشرک نو. فرمای فإن آمنو نو کچری دوی ایمان راوړلو کاغا یهود دی او که نصرانیان دی او که نور انسانان دی بمثل پشانت ما دا هاغه ایمان آمنتم به چې تاسو پاغه باندې ایمان راوړی دی، او هغه مخکې بیان کړل چې مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په هغه کتاب باندې چې مونږ ته نازل شوی دی، او په هغه صحیفو چې په ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیه السلام باندې او داغو په الوات کې راغلی دی پاغیم زموږ ایمان دی، او په هغه کتاب چې موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته ورکړلی شوی دی یا نورو نبیانو ته کوم کتابونه ورکړلی شوي دي په دې ټولو زموږ ایمان دی، او په ټولو پیغمبرانو باندې، او مونږ په پیغمبرانو کې فرق نه کوو، او په دې کې ایمان په فرشتو باندې او په ورځ د آخرت باندې او په تقدیر باندې ایمان چې دې ته ایمانیات وای، دا ټول په دې کې به په دې کې شامل دي. نو فرمایي که چېرې دوی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړی دی، په صيغه د خطاب کې اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا صحابه کرام دا مراد دي. دې ځای کې مفسرین هغه فرمایي چې دې کې د صحابو معیار حق د هغې طرف ته هغه اشاره کړلی شوې ده چې معیار د حق چې دی دا صحابه دي. یعنې کله چې ستاسو په یو خبره کې اختلاف راځي نو تاسو به هغه مسله او هغه عقیده دا به په قرآن حدیث او د صحابو په زندګۍ کې به ګورئ، نو کومه خبره چې د صحابو سره یو شان راتله
دا به حق خبره او کومه خبره چې د صحابو هغه د هغې نه د زندګۍ نه خلاف راتلله دا خبره بیا حق نه وي. نو فرمای چې د دې آیت مبارکه نه دا خبره ثابته شوه چې صحابه کرام چې دي دا معیار حق دی، دا حق د تللو د پاره یو میزان دی، دای د پاره یو پیمانه ده. کچری د چا عقاید اعمال دا د صحابو د عقاید او د اعمالو په شان وو نو دا په حق باندې دی، او د چا عقاید او اعمال چې د صحابو سره یو شان نو کاغه د صحابو نه سیواو یا کم وو نو په دغه دوانو صورتونو کې به دا هغه د حق موافق نه وي. نو فرمای فإن آمنو نو کچری دوی ایمان راوړلو بمثل پشانت ما د هغه ایمان آمنتم به چې تاسو ایمان راوړی دی فقد اهتدوا نو دوی بلار بیا مومي، دوی لار بیا مونده، دوی په هدایت شو. وان تولوا او کچری دوی مخ واړولو فانما نو یقینا خبر دادا هم دوی چې دي فی شقاق دوی په سخ مخالفت کې دي، په ډیر زیاته دشمنی کې دي. دوی ستا سره دومره بغض حسد او دشمنی هغه په زړه کې پرته ده، دومره سخ مخالفت د دوی په اړه کې پروت دی چې دوی اینه چې واقعي دا حق بیانېږي د دوی دا خبره حق ده او زمونږ دا خبره حق نه ده، لیکن دا خپل بے انتها مخالفت او د ضد د وجنه دوی ستاسو دی خبر ته غاړه نه ایږدي. نو فرمای کچری دوی مخ اړی نو دا د دوی دا ډیر سخت مخالفت د وجنه فسيكفيكهم الله نو زر دی چې کافی بشي ستاسو پار د دوی نه الله تعالی، الله تعالی با ستاسو پارا کافی شي د دوی نه، د دوی تبستا هغه حاجت ناراضي او دوی بتا ته نقصان نشي در رسوله. وهو السميع العليم او دغه الله تعالی چې دا اوریدونکې دی او عالم دی، د دوی دا خبره الله تعالی اوري، د دوی په زړونو باندې عالم دی او ستا مدد کولی شي او ستا لپاره به کافی کیږي. صبغت الله رنگ شي په رنگ د الله تعالی کې، دا د نصرانیانو د یوې غلط رسم هغه رد کولی کیږي. نصرانیانو یو غلط رسم و او دوی به یو دعوه کوله چې بای کم کس د نصرانیت په رنګ کې نه دی رنګ شوی دی څنګه په حق کې دی شي. دا خو مسلم خبره ده، دا خو زمونږ هغه را روانه طریقه ده چې کم ماشوم به د دوی پیدا شو نو د ماشوم په اوومه ورځ باندې به دوی هغه ماشوم لا په زیړ رنگ کې یو غوپه ورکړله او بیا به وی چې دا مونږ رنگ کو په رنگ د نصرانیت کې، او کم ماشوم چې د نصرانیت په رنگ باندې رنگ شو بس دا دی په هدایت دی، او کم کس چې د نصرانیت په رنگ نه دی رنگ شي نو دی کا هر څه کوي د عمل څه اعتبار نشته دی ځکه دی د نصرانیت په رنگ کې رنگ شوی نه دی. نو دای په جواب کې فرمای چې صبغت الله رنگ شي په رنگ د الله تعالی کې. نصرانیت
تاسو وایئ چې د نصرانیت په رنګ باندې رنګ شئ او الله تعالی فرمایي چې د الله تعالی په رنګ کې رنګ شئ ومن احسن من الله صبغا او څوک ته ډیر زیات ښایسته د الله تعالی نه په رنګ کې کوم خلک چې د الله تعالی په رنګ کې رنګ شي د هغه نه څوک ښایسته کیدلی شي او د دې نه مراد د دین اسلام رنګ دی او د دین اسلام چې دا هغه فطرت دی او په دې فطرت سره هر معشوم پیدا کیږي حدیث شریف کې راځي هر معشوم چې پیدا کیږي دا په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي بیا وروسته د هغه مور او پلار هغه یهودي کی یا نصرانی کی او نو فرمایي چې تاسو د الله تعالی په رنګ سره رنګ شئ چې په دې چې دا دینه مراد دین اسلام دی او الله تعالی هر انسان په دې فطرت پیدا کړی دی نو چې کله دې په دغه رنګ کې رنګ شي نو دا د ټول نه ښکلی رنګ دی فرمای ونحنو او مونږ چې له دغه الله تعالی لره عابدون خالص عبادت کوونکي او خالص د الله تعالی عبادت کول دا ګوي چې د الله تعالی په رنګ کې رنګ کېدل دي فإن آمنو نو کچری دوی ایمان راوړلو بمثل پشانت ما د هغه ایمان آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به په دې باندې فقد اهتدوا نو یقینا دوی لار بیا موندله وإن تولوا او کچری دوی مخ واړو فإنما نو یقینا خبر دادا هم دوی چې دي فی شقاق فسخ مخالفت کی دي فسيكفيكهم الله نظر دې چې کافی بشي ستاره پار د دوی نه الله تعالی وهو السميع العليم او هغه اوریدونکو او علم والده صبغت الله رنگ شي پرنګ د الله تعالی کې ومن احسن او سوق دې ډیر خيستا من الله د الله تعالی نه صبغتن پرنګ کې ونحن او مونږ چې له خاص دلرا عابدون عبادت کون کیو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ د ناست په خپل دربار کې قبول او منظور کې پروردگار مونږ ته د قران پاک سمجبوج را نصیب کې د مرګ نه مخکې مونږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کې زموږ د دې درس یو مرګره بیمار دی دعا وکړي پروردگار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کې پروردگار کم تکلیف چې وته دی پروردگار داینه وته کامل صحت نصیب کې د محله کې او څومره مسلمانان بیماران دي پروردگار هسپتالونو کې ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين